او الله جل شانه ډیر مهربانه بادشاہ دی. یو ځلې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو جهاد نه واپس راتلو، د یو غزوې نه واپس راتلو، صحابه کرام ورسره وو. نو رسول الله مبارک ته داسې مخامخ یو خیمه راورسېدله، خیمه لاره کې یو خیمه وه او په هغه خیمه کې یو بوډۍ زنانه ناسته ده، ورسره غېږه کې ماشوم دی او دې بوډۍ ته مخامخ چې دی اور بلیږي، اور د پاسه پې څه کټوی څه ترکاري وغیره دی پخول، او هغه بوډۍ چې ده سات کې دا خپل ماشوم بچی د دې اور د دې تاو نه داسې ځان ته راجوخ کي. اور خو ګرمایش کی تاو کوي که نه چې څوک ورسره جوخ ناست دي نو بدن ګرم کی نو سړی څه دی ځان راټول کي دی. نو سات کې چې دی دا بوډۍ دا خپل ماشوم بچی د دې اور د دې تاو نه څه دی دا ځان ته داسې راجوخ کی. رسول الله مبارک صحابو ته وی وګورئ دې بوډۍ ته، هغه بوډۍ ته چې وکتل هغه خپل ماشوم بچی څه دی ځان ته بیا داسې راجوخ کړ. پیغمبر علیه السلام خیمې ته ورغی، چې خیمې ته ورغی نو وی دا ماشوم بچی دا ستا څه دی؟ ویل دا مې بچی دی، خو وی دا ته وی ولې ځان ته راجوخ کې؟ ویل دا د دې وجې نه چې کله دا اور ګرمایش تیز شي، اور ګرمایش تیز کی نو زه د خپل ماشوم بچی ځان ته جوخ کم، هسې نه دا په دې اور باندې اونه سوځېږي، یا د دې اور دا لمبه چې تیزه شي نو زه د خپل بچی ځان ته جوخ کما چې هسې نه په دې اور باندې اونه سوځي. نبی رسول الله مبارک دغلته جمله وویله، جمله ده وویله وی الله پاک په خپل بندګانو باندې، الله پاک په دې خپل مخلوقاتو باندې، په انسانانو باندې الله پاک د اویو میندو نه څه دی زیات مهربانه دی. پیغمبر علیه السلام څه جمله ویله؟ وی الله جل شانه په دې خپلو بندګانو باندې د اویو میندو نه څه دی زیات مهربانه دی. او بل یو روایت کې راځي چې الله جل شانه په دې خپلو بندګانو باندې د اویو زرو میندو نه څه دی زیات مهربانه دی. یو کې صرف 70 راغلی دی، بلکې چې دی اویا زر راغلی دی، خو دواړه صحیح دي، دواړه څه دي؟ صحیح دي. نو دې بوډۍ بیا رسول الله مبارک ته وویل چې د الله محبوب پیغمبره چې ته وایې چې الله پاک په دې خپلو بندګانو باندې د اویو میندو نه زیات مهربانه دی، نو بیا به د قیامت په ورځ دی به دا جهنم ته ولې غورځوي؟ دا به دا بیا د قیامت په ورځ به دی بیا ولې د جهنم ته غورځېږي به؟ نو په دې خبرې سره رسول الله مبارک سره ډېر وجړل، ډېر زیات یې وجړل او ویل چې د قیامت په ورځ چې دا بندګان دي جهنم ته غورځېږي نو دا به د دې وجه نه غورځېږي چې دی به په دنیا کې الله پاک پې ناراضه کړي، دی به په دنیا کې شرک کړي وي، د هغې ګناهونو د وجه نه څه دی دی به د قیامت په ورځ بیا جهنم ته غورځېږي. وی ګنې الله جل شانه خپل بندګان چې دي دی په اور باندې نه سوځوي، خپل بندګان الله جل شانه چې دی په زور باندې څه دی اور ته نه غورځوي، خو دې بنده په خپل ځان باندې سره دومره ظلم کړي وي، دومره نافرماني د الله کړي وي چې د هغې د وجه نه دی